آیا وزن مو کم دی غواړئ چې وزن مو زیات شي یا مو وزن زیات دی غواړئ چې وزن مو کم شي نو دا لارښوونه درسره عملي کړئ. سلامونه او نیکې هیلې. د مطلب شروع کولو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي درسره سبسکرایب او سره خوا کې د ونګړي نشان ووهئ. که د وزن زیاتول غواړئ نو دا خواړه وخورئ. داسې نه ده چې نن سبا یوازې خلک په دې لټه کې دي چې څه ډول خپل وزن کم کړي. ډېر داسې کسان شته چې په چاغوالي پسې سترګې راولوېدې. دوی هڅه کوي بېلابېل خواړه تجربه کړي او هغه لارې چارې عملي کړي چې په وسیله یې وزن واخلي. دلته ځینې خواړه درته په ګوته کوو چې چاغوالي کې درسره مرسته کولی شي. لومړی هم کبان. هره ورځ د کبانو غوښه وخورئ ځکه کبان د پروټینو سرچینه ده او د وزن زیاتولو لامل کیږي. دوهم سویا. سویا د بشپړې انرژۍ درلودونکې او خوندور خواړه بلل کیږي. سویا نه یوازې دا چې پروټین لري بلکې د کیلسیم، اوسپنې، ویټامین بي او فیبرو اصلي سرچینه هم بلل کیږي. دریم هګۍ. هګۍ په خپل ترکیب کې ویټامین، پروټین، د ای ډي ای سالم کلسترول لري چې له چاغوالي سره مرسته کولی شي. څلورم خواږه. په ټوله کې خواږه ډېر انرژي لري او د کاربوهایدریتونو اصلي سرچینه بلل کیږي. پنځم هم د کب پیک شوې غوښه. د کب په غوښه کې غوړ او سالم اسیدونه زیات دي چې نه یوازې له چاغوالي سره مرسته کوي بلکې د بدن لپاره نورې ګټې هم لري. شپږم هم د جوارو ډوډۍ. د جوارو ډوډۍ له کاربوهایدریتونو ډکه ده چې یوه ټوټه یې 328 کالوري انرژي لري. اووم هم پنیر. د یو ساخت خوړ پنیر 9 کالوري انرژي لري. دغه راز پنیر په خپل ترکیب کې پروټین، کیلسیم، غوړ او سالم کلسترول لري چې له چاغوالي سره مرسته کولی شي. اتم هم ام. د چاغوالي لپاره بله سالمه لار د ام اوبه دي چې هم مغذي دي او هم سالمې. نهم هم مکروني. مکروني د انرژۍ او کاربوهایدریتونو اصلي سرچینه ده چې له ټولو ښه خواړه هم بلل کیږي. لسم هم مستې. له مستو سره د میوې اوبه ګډې کړئ او بیا یې نوش جان کړئ. یولسم هم کیله. یوه کیله په خپل ترکیب کې 100 کالوري انرژي لري. دغه راز کیله د کاربوهایدریتونو او مغذي موادو سرچینه هم ده چې په اسانۍ سره د وزن زیاتېدو لامل کیږي. دولسم هم لوبیا. که غواړئ تندرست اوسئ او وزن مو زیات شي نو په خپل غذایي رژیم کې لوبیا ورزیاته کړئ. دیارلسم هم د چرګ سینه. د چرګ سینه د سالمې غوښې په ډله کې راځي، غوړ نه لري او د 78 کالوري په اندازه انرژي لري. څوارلسم هم کچالو. کچالو د کاربوهایدریتونو او نشایستې سرچینه بلل کیږي. کباب شوي او سره کړي دواړه د وزن له زیاتېدو سره مرسته کولی شي. پنځلسم هم د ممپلو حلوا. د ممپلو حلوا په ډوډۍ وموښئ او بیا یې نوش جان کړئ. د ممپلو حلوا په زیاته کچه پروټین او فوق‌العاده انرژي لري او هغه کسان چې وزن یې زیات وي غواړي چې وزن یې کم شي د ذکر شوي خوړو په خوړلو کې د ډېر احتیاط وکړي. دا هم زموږ نننی مطلب و. د ویډیو په اړه مو نظرونه په کامنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره لایک او شیر کړئ.